به ته وسه نه را په بیرین شم په دال پر شیر ویلایو بیا دلا سنای ملګری یای دالینو لایي غچغه دلا دال دوله درا ډیر دی چې مو دې چای خبره چې دال وی بیا ور دال کی چې څنګه رنګتا چې سړی مې رډ خړ د یار گائی زوار و گا دال دی دال دی راته اوس بیا دال ټولې په جاهر پسنای شه دال دی چې دال دی خو دال دی بیا سړی مې رډ خړ د یار گائی زوار و گا دال دی ماته خدای ته وکړه بیا دال دی چې د میشو مشران دی ولدای چې د دال غیبات کې توزن استړای و د دال مکمل غیبات کې دا یاس نو یې شما کا خوري راست آزاد الله دال نه ستړای شو یې سخته د لا بل زیتالو شریکات نه ورکیز وسنایي تالو خالی میش نه دلا په او درا دال یا دال چې په ولر چار لري ورکی دي نشته بار بود کړی بل مو د دال نه مایده ډاډې دي ګرزه بار بود سړا څه بل نه مناشل ده عجیب ادا یاد الله ولی هغه چې وګیرا منا سات خلا چې د دال غیبات و تا خونده ما کنه نامو تا غندور سړی دال غریب نه وکړ یې خاطر کا فرمایله هم بس آی دا دا ډیر و باندې نه تا ما کا ما بنده ما پیرای کا سر نه بشوي تا بل بشوري کې مشکل نشته بل یې ورشوري سر وخت شپم غونډه په درات تیر ا څنګه پنګ دی غلا خو شوري کا اے پرشتیا دال لای سړا اګیلا بنا نه ګورا په پالن په مصطفی په بحرین کا دغه څخه پختی په بیرین شو خو میر د ډیره د دروازه سره بوجیش دی چې کلو پرتله مخ د وروړو وداسو دی چې کا مړای دا مرا بعد اولاګه دا لگا مړی مخ چکه سه یې شی بوجای سنگری چیغه کړه او فرمایش کړه سنگری فرمایش وای سنگری ده سنگری ده خو دا په تخلص داس تخلص ته باید دغه تخلص نه استی بریکر ورسې کنه سره هر مو دغه کړل تخلص چې د سحر بودا په دلبر مثالو مینا ویا ها د سحر بادا په دلبر می سلامونه وایا د المراد په مسافر می سلامونه دا مې پیغام در سره یو صد نیازبین خلګي دا مې پیغام در سره یو صد نیازبین خلګي په یو دوانه په کم او ستر می سلامونه وایا چې ګیلمن پکې د ژوند ورځې وشپې تیروي هغه دشتو او ډګر می سلامونه اخه می سپاره ده پورا بالکل نه یو لنګي بس وایا لنګي ما بس لنګي ما خو دې مش مرګره دې کړه صاحب په مو بسو وایي اے پرای دوسرا غږیږي لنګي ما سره لنګي ما پر خداسته چې لنګي ما خو مې په دینا جوړ دي خوندوار سره بالکل وایا شباس چې پارین څنګه تر نږدې شه پنجابای ودل اور پارین څنګه تر نږدې شه پنجابای ودل اور ته وی چې کیسه اور واخو وجنه کې شور واغش تر نږدې شو چې کال ته سونو بیا موږ به چې څو ورستي زر بیا تر خلایا کشمیر گیا کشمیر کې کشمیر گیا ان شاء الله لور ده موږ به چې څو شا پاوج نمبر 1 موږ به چې څه شي توس پاوج نمبر 1 ها شهر کس طرح کاټ هوسی کا مودی پکاسدن وچ میشتم بولا وای نه شا یو ابیناندن تنرا ساړي ورنه په ملره لوانه یا کشمیر گیا ای وتر ویر تسلیم کړ په څه کام یو لاک پاوجیون یا ازغه په غیر نارکاوی بنگالیان وو چله کې جو بای وډا کا 93000 پاتلون ای وتر ویر تسلیم کړ په څه کام یو لاک پاوجیون یا ازغه په غیر نارکاوی بنگالیان وو چله کې جو وډا کا 93000 پاتلون دارټه سختي ویلخ پنجابي شه دارټه سختي وی چې بیڑا هر کوسی نیا زیا کا تګاجر نه ویر دی نه نه هغه ویا کنه چې د مولین په جون کې چې مولای وکړی و کیمه مولای چې مولای ته وکړه چې میشو پوج ته وکړه اے چې ولا شي هغه شابلیختا مال شابلیسو پاوچو اے چې
شاه محمود قریشي ټویټ وکړ چې داوود اکوا جیون کنه کچېره میش ګټای شي په داو څه یا سړیا سراندر دی مکمل باندې کا